که چیرې تاسو وایئ چې زموږ د وزن زیات شي نو دا خوراکونه کول ستاسو وزن زیاتوي. د ټولو نه اول 5 دانې کجورې په پیو کې اچول او 1 ګیلاس د اوده کېدو نه مخکې څښل ستاسو وزن هم زیاتوي او ستاسو وجود ته انرژي هم ورکوي او د وینې په مقدار کې زیاتوالی هم راولي. دویم خوراک روزانه 3 خوټ کېدلې انډې خوړل چې ستاسو وجود ته های کوالټي پروټین ملاویږي چې د دې سره هم ستاسو وزن زیاتیږي. او دریم خوراک کیله او مونګفلي خوړل چې په هغه کې های کلوریز وي نو د دې سره هم ستاسو په وزن کې زیاتوالی راځي او دا روزانه هم تاسو خورئ ورسره. او څلورم خوراک چاول او غوښه خوړل د غرمې په ټایم کې دا هم وزن زیاتوي ځکه چې پروټین او کاربوهایډریټ دي پکې چې دا ستاسو وجود ته ملاویږي نو ستاسو د وجود وزن د دې سره زیاتیږي. ضروري خبره ده چې تاسو ډیر خوراک مه کوئ بلکې ښه خوراک کوئ او د ښه خوراک سره ستاسو وزن زیاتیږي بلکې د ډیر خوراک سره وزن نه زیاتیږي. او دې نه علاوه که چیرې ستاسو وجود ستړی او ستومانه وي او تکاوټ محسوسوي نو خالص علاجي ستاسو د وجود لپاره زموږ سره شته چې هغه تاسو زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ چې تاسو ته به خالص څیز ملاویږي. همدغه شان میډیکل ټپس دپاره زموږ سره اوسئ. که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره یې شیر کولی شئ. شکریه. الله